ستونزه خو وروره دغه ده چې د روژې نه مخکې مې دغه د وریجو کار کاوه او بازارونه او هر څه مطلب دغومره حد ته راغلي دي چې بیخي اوس په هغې کې مو ګزاره نوره نه کېده چې د بچیانو دغه مکتب او حساب و کتاب راوسنجه او دا د کور کرایه وسنجئ خو هغه هم د دغې بچو د خاطر او مثال د خبرې هغه کور والا دې هم خیر وسي لږه ګزاره یې دغه د روژې میاشتې ما سره وکړه چې د امتحانونه د دې ماشومانو تېر شي او نوره ګزاره مثال د خبرې دلته هم ډېره سخته ده چې رښتیا خبرې او دغه روژه چې شروع شوې ده یو دوه درې ورځې چوک ته هم ځم خو هلته هم یقین وکړه که د غریبۍ دغه کېږي د دغه نه مې یو مشر برابر زوی بل هم شته هغه غریب هم دغه دوه ورځې ځي پرون هم تللی او بله ورځ هم تللی لاسګاډی یې بیایي پرون یې 80 روپۍ کړي دي نن یې 110 روپۍ کړي دي نو 80 او 110 روپۍ باندې مثال د خبرې نن سبا کور او اور او هغه خپل عزت او پت چې هر څنګه یې تېرو یو مخکې دوی چې وو هلته وریجې خرڅولې نو وریجې سهار راوړلې شپې کور کې پخولې 10-11 بجو پورې خلاصولې او 300 روپۍ د سر به چې زه کېناستېدم ده به ماته ویل چې 300 چې یو وخت کې 500 روپۍ کالدارو پورې ویلې چې به راته پاتې کېږي په دې وروستۍ کې خبره 300 ته رارسېدلې وه نو د دې سړي شکایت موږ نه ده اورېدلی ښه خوشحاله ګپ شپ یې لګاو دا چې اوس مسله د روژې راغلې ده روژه کې څوک وریجې په روژه کې د کور هم فکر کوم څه مشکل سره مخ شوی کور هم دا مشکل و چې دلته وروره په کرایې دلته په کرایې مه و او دغه کور والا چې دی د 2 میاشتو کرا موږ نه مخکې تا سره یعنې دلته په دې کور کې بل څوک اوسېده مخکې راسره و یو ترورزی مې راسره و هغه دغه 3 میاشتې کېږي چې رانتلی یعنې نیمه کرا په تا وه نیمه په هغې ما وه نیمه په هغې باندې وه اوس هغه چې تلی دی نو زه مجبور یم چې ټولې زه ورکړم ټوله په ما باندې کېږي بیا دغه د روژې میاشتې ګزاره راسره د کور مالک کړې ده یعنې دا یې درته هغې د کور ودانې فکر کوم هغې د کور ودان هغې لږ یو څه ګزاره یې راسره کړې ده د کډه ویسي کلي ته ما زه تلم روان وم کوټه لري هغه سړی به خبر شوی د ماشومان د امتحانونو د خاطره یو میاشت ورته معاف کړي چې د امتحانونه مونږ تیر کړي نو هغه د نفقې مسله یې پاتې شو یعنې مسله دا شوه چې دې وریجې خرڅولې په دې روژه راغله کار یې ودرېده کور چې کوم همسایه و هغه ته نه لاړ کرا پوره په دې ټوله شوه د دې ګزاره نه کېده دا مجبور چې لاړ شي کلي ته لو ته لاړ شي په لو کې مسله بیا دا شوه چې دلته ماشومانو امتحانونه و مکتبونه و د هغې د کور ودانې صبر زه ورته ګورم بچي امتحانونو ته دی چې امتحانونه خلاص شو بعدن بیا هغه کې نو بیا روژه هم خلاصېږي بېرته کار کوي محنت کوي خدای مهربانه اوس غټ مشکل دی ده دا ده چې دا کم کار چې ده د ورځې وریجې خرڅولي دوکاندار هغه ودرېده روزمره غریبي چې وه خلاصه ته څوم صنف کې وراره څلورم کې ښه او څه د زړه د خیره چې استادېږې به ډاکټر کېږې به څه شی به کېږې زما زړه دی ډاکټر شې بیا به زموږ تداویګانې که نور موږ هم سپین ګیري کېږو مریضۍ را پیدا کېږي ورو ورو صحیح دی که نه خدای د خپلو ارزوګانو ته ورسوه د لږ حاجي صاحب لږ مرسته ده هغه ورته راښکته که وروره که موبایل دغلته یې راوړئ خیر دی زه خدای مهربانه دی په خدای تعالی به هر څه سم کړي یعنې مخکې یو خبره زما ډېره خوښه شوه چې یعنې ته چوک ته مزدورۍ ته تلې خو چې ماښام به شو هلته به هغه نور خلک لږ راډېر شول که نه ماښام کې به مو بل سهار کې به هم چې دغه بجې دغلته نور به راوتښتېدو او یعنې هلته هغه خیرات خوارو بل بې همته خلک که نه شودې دي او دغه روح افزا ده او لږ ورسره دا مرباوې دي او دا هم مکروني دي په دغه اندازه باندې دا هم لوبیا ده لوبیا دغه غوړي دي دغه غوړي بوشکه ده دا مچار دی او شات دی او مربا ده مرباوې دي دوه قسمه درې قسمه اچار دی نور شات دی نور مربا دی دا هم بوره ده او نخود دی دې کې د اور کوتۍ دي خرما ده او دا شین چای ده دا هم وریجې دي او ګوړه ده
هم زخمي ده او کالي مینځلو پوډر دی. پوډر دا به دې پرې نه لري کېږي هم دا دی مهم دغه هغه دی چې په دې ماشومانو د خیر درس ووایي دوی په هغه نه شي که نه یعنې خدای تعالی که اوس هم فکر وکړي کومک کوي په دې برخه کې تا سره اوس هم که نه یعنې دا اوس په تا باندې ډېره سخته وه اما هغه شو خدای حل کړه ټوړه ده دی وړو ماسپښین لمانځه نه وروسته چې راووتو جمع نه یو خور مې و هغې غریب یې زنګ راووت په خپله هم عاجزان دي ما ته ویل ګزاره دې څنګه ده هغه ما ورته چې ستا ګزاره څنګه ده کار څنګه وي ته خو هم خور یې که د هر ځای یې تا ته بیا را پیدا کوو هغې ویل چې شکر دی وروره زه ښه یم خدای دې ستاسو چاره روانه خدای دې ورحمېږي زموږ یوازینۍ غوښتنه به له تا دی چې په دې ماشومانو باندې درس ووایې د دوی درسونه باید ونه درېږي دغه کم و تم ناچیزه مرسته د ارشاد ساحل ورور وه بس همهغوی ته په دعاګانو کې روژه ماته کې دعاوې کوه نور خوشحاله اوسه مننه وراره مننه خدای په امان